ظلم جبر کبر هر شی په میز وکړل زور یې ورته وایم چې زنده‌باد سړی په موده وچ نالات وي چې زه ورته وایم چې زنده‌باد واخروغه په دو ټول مرزه پکوړې سموسې خرڅوم خو ته ډاکو یې غال یې قاتل یې مجرم یې نه داسې الفاظ نشته چې په دغه فوج په دغه ادارې شته نه دا بغاوت نه دی دا ایمان دی واتا سرجي واتا سرجي چې په نوم یک شا تور وشي سړی د تور شکل د مخ زیړه پاګړې الا ورته شدا تور مخ سړی په قرآن چې په ټول عمر کا واخروغه په دو ټول عمر زه پکوړې سموسې خرڅوم دا مې دا نستړیا وي چې طالب ته د ماړې ورکړه دا ذمہواری یې تو دو ته یې در سنبھال کا په بونډري د تور لګولی دی په اخ زه پسې ووستل بیا روشه سازورو کا سړی دای چې روځي یې دنا ټیپکتای یې ټونا ټیپکتای یې دنا چھوڑ دو د ټونا چھوڑ بام دی زه څرنګه ستړي ماش نه ورته کوم یې څه شي جرګا دو نیز مېلې غوړي نیز ډانګې غوړي سړی بلر جاړ روکړی و ماندش ته چې ووځه وزیرستان ته طالب دارو شي طالبه ته سوچ درته پې وکړه طالبه زه د تو د لوسه وسول د تو د لوسه مې عزت پرودرما خو په لیارو شه کله د موخه کاټ نشته زه په تانبي شه څمله یمو دروازه نشته پرده مې پسې لګا دو ته هرو شه څه شي ته روڅې څه شي ته روڅې بتیاری بتر پتر کی تو تمو نبماتیگی چه دبخ ابدالی پاسی قسمتو نببدل کی دا ازل کل بوان کی تقدیرو نبماتیگی ما جرګه جوړا دو احوال یو خو دا ټول مشرون کشرون عالمون چې دا د سیاسي پارټۍ نه دو دا د یوه تنظیم نه دو دا د یوه قوم نه دو دا د ټول مسیدو په شریکه دا جرګه جوړیږي او ویو نو توسته په چار دو چې توسه دا یوه کمیټي مشترو کې او په یقینا چې هر شی همدامره سخت بدنوم کړي دي که کمیټي دو نوم یې نشي واخیستی که بلاشکار دی نوم یې نشي واخیستی چې په څه شي خوند خو پوته نه دی نو یغه د پورا یغه خلک یوه کمیټي جوړه کړې دو د 13 کاسې آ کمیټي دا سوچګه شوه چې د دغه د څه کاسون یوړل 15 کاسه پخش یو سړی یوړ په سره ریز په زیړ غورما د الیکشن په ورځ داس د بازارونه لکه دا شارجه کلی آډا نو چې یې وړ 15 ورځې بعد وړ کې ورغلل احتجاج وکړه کوم ور سره مشرون ور سره د ټیم وغواش چې یاره میشته 15 ورځې د ټیم روکې دته چې کله ټیم ورکا بیا یې ور سورج آباد ورغل خدا ټیمینه ورکاول اخیری د دغزی پرې چې دغه علاقې چې کیم پولیس دی یا ورته چې ته ټلیفون وکا ورور خو د کیس کورا تطلای نه وي دغه د نه ان شاء الله فارغ شوی دی کلیر دی په دغه شی هیڅ ګناه نشته نو چې څور زواتله دا ور مړ شوی دی د دل لاش یې د سرویکینا وړای دی د وزیرستان و ډی ای خان و پرواتا بلاکینه پر تاړلې وی و نرته اچولای و چې ډول ټول عمر پکښ ورکشي ستیوه شزا دروازه تا روستاوي مور دروازه کسي چې څوک خلاصي جي اته ورتريني خو قسمت یې شو بلاکینه دینه خلاصي شي پورته چګي وساري کیس به بخښو روي کیش اسړای ور ا خلق دغه نه بیارو چکشو ير دغه د حکومت د فوج د ادارې ته مخلره مش پرېږدي نه لکاچی نو د یغه په سلسله کې چې کله د جرګه وکړه میز ورغلی وی چې بالکل مشتو یوا خومرا یوا غوشا یو عادت یو رواج توس میشتا کا سن روکه نو په میشه دنه ریاست داسې خلق سو تلای دی چې هغه جرګه په میز لانګه کو ختم یکو بیا د میز وخته ولا رټولاول ډیر مشکلات پس دوی شه دوا کا ساوړی دي د ساره مانینا یاره کا ته چیرې مبرز ګونانګور و بالکل میوسا عدالت شتا سپریم کورټ شتا ای کورټ شتا وکیل شتا بالکل چې ګونانګور و ټول عمر می جیل تا ورکا دا څه خبره ده چې تاسو موږ هم دا ورکاوي دا خو ته ډاکو یې غال یې قاتل یې مجرم یې نه داسې الفاظ نشته چې په دغه فوج په دغه ادارې شته نه دغه ته یې کیما ته ملو ورته ویلی شي چې ملو یې مالک ورته ویلی شي یاره دا ډېر سخت ظالم
جابر فوز دی دا د پاکستان فوز چې کوم ظلم جبر کبر هر شی په میز وکړل زور یې ورته وایي چې زنده‌باد سړی په موده وچ نه لاټ وي چې زه ورته وایم چې زنده‌باد زنده‌باد واته ورته وایو چې د سیالکوټ د بچي غوندې د مو بچای وسوتي د سیالکوټ د پلور غوندې د مو د پلور قادر وي د سیالکوټ د پېښور لاهور د مشر غوندې د مو د مشر کشغاوي عزت وي هغه ورته وایي چې ډېر شپاو نه څه شي ښه دی څه شر سره کړي دي په ژوند څه خدا ښه یوره وښایي چې یاره دا احسان یې در سره وکړو هیڅ احسان یې نه دی کړی هیڅ احسان یې نه دی کړی نه احسان مانی نه ښېګړه مانی که دا څوک وایي چې نه دا هغه خو بغاوت دی دا بغاوت نه دی دا ایمان دی ایمان دی دا ته اعجاز مولوي صاحب نشته ویل مولا طاهر قاضي وس ټول عمر په جیل شه دی درته پات یغ ویل چې کله د سړی دشمن څه وي ډېر مغرور وي وایي چې سالوم را پې اچوه چې یخ ته پته ولګي چې دا خو زه بات کوم آوې میز واته سرجي واته سرجي دا پاګړې څه دي دا ډېرې قدرمنې دي دا ډېرې عزتمنې دي دا ډېر عزت لري خو افسوس قدر یې چا ورکړی دی موت یې ورکړی دی چې په نوم یک شا تور وشي سړی د تور شکل د مخ زیړه پاګړې سړی به مخ له سره لاګېږي نه خو میز یې ورته چې نه نه صاحب راغلی ورپسې یې که اله ورته شه دا تور مخ سړی په قرآن چې په ټول عمر که واخروغی په دو ټول عمر زه پکوړې سموسې خرڅوم په ده بل قسم دی شای چې دا ټول عمر دا خرڅوي پوته شوه دا خبره مذاکرات په حواله سره دې خبره وکړه زه دا یوه خبره وکړم چې ډېر خلک دا خبره کوي چې وزیرستان خالی ده شي ویلې ده خالی شي دا وزیرستان لاس کوله تو خالی کړی نه و یې څه ده پوره د خالی کړی و د دغ شي ده پوره چې وره زه امن تو ته روالم نن دا دای مو په دا نستړیا وي چې طالب ته د لوس ورکړل په دا مې دا نستړیا وي چې طالب ته د ماړې ورکړه په قرآن میں دا قسم بھی ماڑے ورکاو چای ورکاو غیز ور بدلاو آچا شستڑی ماچ ور سرکاو دا ذمہوری تو دو تا یہ در سنبھال کا پا بونڈری دے تور لگا ولا گئی پا آخ کا زب سے وہ وشتل بیاروشا سازورو کا سنگسار میں کا سارا دائی چورو سی یہ دنا ٹپکتا ہے یہ تو نہ ٹپکتا ہے یہ دنا چھوڑ دو دے تو نہ چھوڑ بام دی نو زد زه څرنګه ستړي ماچ نه ورته کوم دا خبره باندې مې کدای وړي دا سول ناراودای جوتای دي غلطي دا د آئین د قانون د هر شي نه بهر خبره کوي بونډرې دا دای مضبوطه کو په دغه والا کاکشه داس غرینه لیولې دي داس وخت چټول وطن داس ورته یشته ته نه ویني یا تو د خو غره په خونم د پندیږي ته واته نه ویني خو چې زه لوس ورکا بیا زه ګونانګوري بله خبره دا وزیرستانو نن میش خالی کی څه ګرانټي شته چې بیا څه حال وي خبره دا چې دغه څه ګرانټي نشته پوته شوه دا خبره چې ورته وایي چې نه زه به وځم طالب داروشي طالب رووالا یغلیار وغوړه رواستل خو دې مخ ته هم زه د وکلیر وزیرستان ته رواستلی وم یمو مشر سین درته کړی وم یمو دغ سپین ږیري سین درته کړی وم خو په کلیر وزیرستان شه مې عزت خروب تا کنم دا خروب یہ چا عزت بچتای مو د مور عزت ده تو د مور عزت ای د مو د زاړی عزت ده تو د زاړی دی د مو د خور عزت ده تو د خور عزت ای په دغه فرق نشته دا یوه کاټه خوشای په دغه څه فرق ای کا دا خیال دی چې په کوټ کې واته زیاتای وسول ته یا ته چې خبرن په کوټ کې دي نه دا د تو زیاتای دی دا یو بادن دی نو وزیرستان ته سوچ وکا یقینا دا خبره حق نه لري خو زه د زکا وک سروې په حواله سره شاوله څلور کوله د شي د سروې یا د سترګې ورته نیولې نه دي وای ها شکاوله لوټ یې هکړه چا خپل د پیویر دی ریپیر وړي دا سروې د دولت د پلور دی ویراش چاوې شکاوله په یو ټوکن 50000 روپے لګي دي سروې ریپیر نشا سروې له مکمل نه دو یې دغه سره بجلی شتا روډ شتا یې بس شتا نه ته څرنګه وځي سره تو خو لوټ کړی دی تو خو سره ګاډر دی وړي دي چارم دی وړي دي تو خو لارګي پټ کړی دي تو خو د موزه غوزي پټ کړی دي تو کړی څه دي
او غونډه مسلې وړي وځي ته مین خبره لینډ مینس په دا علاقه کښې یشتي دا وځي دا لینډ مینس طالب څه کوي یا دغه طالب ذمہ اور دی یا دغه مشر ذمہ اور دی یا دغه عالم ذمہ اور دی څوک یې څه کوي خبره ده چې فوج ذمہ اور دی دا علاقه کلیر کو په دغه سره دا نه درېمي لکه څرنګه افغانستان بادشاهي چې بوده شوه دا راڅه ډېبي خو دا پرېږدي یې میس خیا د سپه کړوي ها خرڅ کړل یا دغه باوز د کړو هغه په کورینه شه وچه ماړه بوده به په قرآن قسم چې هر مجرونه خرڅه کړه لرګي ده خرڅ کړل بیا وسط زه وزیرستان ته طالب دارو شي طالبه ته سوچ درته به وکړه طالبه زه د تو د لوسه وسول د تو د لوسه مې عزت ورو درېیمه خو پلیار وشه داس پلیار وشه چې څه خو وي ها چې رکړه د موه کاټ نشته زه په تانبیشه څملو یې مو دروازه نشته پرده مې پسې لګا دو ته هر وشه څه شي ته روڅې څه شي ته روڅې یارخې ته وغوړه دا خو نه دو چې ته خالي وزیرستان ته روشه ها حکومت دا ته نور ډېر خلک رواسلی دی زه یې کوم په خبر کړی نه یم میز کا اختلافات کوي او علامزه به درته واضح کړو چې ویلې اختلافات آی اختلافات مذاکرات نه دي مختلفات روستل نه دي په دې کښې د نه خبرې دي کیسې دي څوک د زون غم کو څوک د یوې علاقې غم کو څوک د ټول پښتانه غم کو یا څه شي جرګه دو میز مېلې غوړي میز ډانګې غوړي سړی بل ارجاړ روکړی و مانده شته چې ووځه پرېزا کښې پرېزا شه خو شیطانون هوا تاړي خو دا خپل شیطانون دي شیطانون یې میژې توسې نه تاړي ویلې د شیطانون دي خو دې ته د شیطانۍ واد نه راځي کنده غونډ شیطانون دي صحیح دو دغه تاړل په چاړ وي پرېزا کښې ورته وایي چې ته لوړ شه کلی وبیاوه خدای دې په سترګې ډینګه زه چې پنډېزې په وزیرستان چې یمونه د میله کریا نشته دی ټاک اسلام آباد ډېر خوند روکوي پېښور ډېر خوند روکوي اچھا بنګله ډېر خوند کوي خو واس مې نشته زه ځکه په توره غرې شه پنډېزم یغې ته پوره وو دا جرګې د دغ شی پوره چابلر ټانګ شی وا جرګه اتفاق ماسید مشر کشر عالم ټول وکا چې د میژو دا اتفاق وی چې ووځي نه چې کوم کلی ته آرډر ورکوي موږ په غون ورځي یوم په دا اتفاق کړی دی هغه اتفاق برقرار دی نور داس خبره روچي ملګري کدای شي مون الفاظ داس خبره شوی وي چې دا د توسه دغه خلق ته تکلیف وي کچېره فوزه تکلیف وي یا خو زنده‌باد یا دا تور مخ ورکه کچېره توسه داس الفاظ شوی وي په آ باندې زه معذرت کاوه معذرت غوړه اخیری په دغه و شعر باندې ویلی چې صدق اوله درو وکړل چې مې سولای په مخ روشه کا خوب روچینه